أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التوبه آیت نمبر 53. موږ تاسو ویلي و چې په دې آیاتونو کې الله تعالی د منافقینو د هغه کسانو چې هغوی به جهاد ته نه تلل او له ځانه به آنې بانې عذرونه جوړول تراشل د هغې بیان کیږي. د دې آیت قل انفقوا طوعا او کرها د دې سبب نزول هغه داسې بیانېږي. مخکې موږ تاسې ویلي وو په 49 نمبر آیت کې ومنهم من یقول ائذن لي، چې دا آیت په حق د جد ابن قیس کې نازل و. هغه یو منافق و. هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې یا رسول الله ما ځان سره مه بوځه شام ته تبوک ته، ځکه زه وای د زنانه و ډېر شوقي یم، هسې نه چې ته به ما جهاد ته بوځې، زه به هلته په ناروا په زنا کې واقع سوی یم، نو زه به پاته شم. بیا دو ورته وویل چې زه به جهاد ته نه ځم، زه به د دې په بدله کې تا ته روپۍ ډېرې درکم، مالی کومک به وکم، مالی نصرت به وکم، جهاد ته به نه ځم، هسې نه چې په ګناه کې واقع سم. نو د ده دغه خبرې په جواب کې چې دوی ویل زه به مالی مدد وکم، نصرت وکم، مالی جهاد به وکم، مال به مصرف کم، الله دا آیتونه نازل کو. قلت اوایا انفقو خرچه کوي ای منافقانو طوعا په خوښه باندې او کرهن یا په ناخوښه باندې لن یتقبل منکم هرگز به دا قبول نسی له تاسو نه. ای منافقانو خرچه کوي، که په خوښه یې که په ناخوښه یې، دا له تاسو نه قبلیږي نه. ای منافقا شما خرچه بکنید به خوش دل یا به ناخوشی، اگر خوشتان است اگر نیست خرچه بکنید، خویا شما قبول نمیشه. انکم یقینا تاسو سیاس ای منافقانو کنتم تاسوی قوما قوم فاسقین بدکاران. فاسقین جمع دی فاسق ده بدکار. مفسرین وای انفقو دا وای ظاهرا امر ده، طوعا دا مصدر ده، بیا دلته حال ده په اعتبار د فاعل جمع سره. انفقو حال کونکم طائعین، په داسې حال کې چې تاسې خوښوي خرچه بکنید در حالی که شما خوش هستین. کرهن دا مصدر ده منصوب ده علی الحالیت، حال کونکم کارهین. وای مفسرین وای دا ظاهرا امر ده خو معنا د شرط پکې موجوده ده، یعنی ان تنفقو طوعا او تنفقو کرهن، که تاسې خرچه وکړئ طوعا طائعین او تنفقو او که تاسې خرچه وکړئ کرهن کارهین، اگر شما خرچه بکنید به خوش دل یا خرچه بکنید به ناخوشی، که تاسې خرچې وکړئ د زړه له خوښي یا خرچې وکړئ کرهن په ناخوښي، دا جزا ده. لن یتقبل منکم هرگز بله تاسې قبول نشي.
منافقانو که په خوښه خرچې کوي کې په ناخوښه کوي دا له تاسې نه قبلیږي نه. انکم یقینا تاسو سیاس کنتم تاسې وی قوما یو قوم فاسقین بدکاران. وما منعهم په دې آیت کې الله تعالی د دې وجه وایي چې ولې د نفقات نه قبلیږي. که دوی خرچې وکړي په جهاد کې د الله په لاره کې په غریبانو په مسکینانو زکاتونه ورکړي صدقات ورکړي دا له دوی ولې نه قبلیږي په دې کې څه وجه ده؟ هلته خو یې وویل که خرچې کوئ په خوښه په ناخوښه لن یتقبل منکم هرګز به له تاسې نه قبولې نه شي. دا ولې؟ الله وایي د دې وجه دا ده بله نشته ده. د دې د نفقاتو صدقاتو مالیو د عدم قبول بله وجه نه ده، یوه وجه ده هغه دا د څه دی په الله ایمان نه لري او دی په رسول الله ایمان نه لري. دی دا نفقات و صدقات دا د ایمان په مقتضا نه کوي. دا بله وجه ده دی یریږي صدقات هلته قبلیږي چې ته د ایمانداري په بنا وکړې او بل دی چې لمانځه ته پاڅېږي لمانځه ته سست پاڅېږي په جذبه کې نه پاڅېږي چې خلک یې بیا لمنځونه کوي چې خلک نه یې بیا لمونځ هم نه کوي. چېرته چې ګیر راسي بیا په لمانځه ولاړي او چې تنایي خلوت یې بېخي لمونځ هم په یاد نه وي. له دې وجې دی صدقات نه قبلیږي. وای وما منعهم وما دا ما نافیه ده مانع نشو دوی لره ان تقبل منهم داسې قبول سي له دوی نه نفقاتهم د دوی نفقات ومانع نشد از این که نفقات ایزان قبول شوه یو شی مستثنا منه محذوف ده. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او مانع نسو داسې قبول سي دوی نفقات د دوی د نفقاتو د قبول مانع نسو شیء من الاشیاء یو شی د اشیاء از قبول شدن نفقات ایشان مانع نیست یک چیز از چیزها الا ان مگر دا خبر مانع ده. کوم شی د دوی د نفقاتو د قبول مانع ده؟ انهم یقینا دوی چې دي کفروا بالله دی کفر کړی په الله په رسول الله ولا یأتون الصلاة او دی نه راځي لمانځه ته الا مگر په داسې حال کې وهم کسالا چې دوی سست وي. کسالا دا جمع ده د کسلانون صفت مشابه ده باب سمع ده کسلا یکسلو کسلا فهو کسلانو دا سست وایي بے رغبت بے جذبه جمع کسالا راځي. ولا یأتون الصلاة او دی راتلل نه کوي لمانځه ته الا مگر په داسې حال کې وهم کسالا چې دی سست وي. ولا ينفقون او دی خرچې نه کوي الا مگر وهم کارهون په داسې حال کې چې دی بد ګڼونکي وي. دی دا نفقات صدقات دا بد بولي دا یې نه خوښېږي هسې د خلکو له شرمه چېرته 1 روپۍ 2 روپۍ صدقه کړي. وما منعهم ایمان نافیه است مانع نشد ان تقبل اینکه قبول شود منهم از ایشان نفقاتهم نفقات ایشان مانع نشد از قبول نفقات ایشان مستثنا منه محذوف است. مانع نشد از قبول نفقات ایشان یک چیز از چیزها الا ان مگر ای سخن مانع شد. از قبول نفقات ایشان هیچ چیزم مانع نشد مگر این سخن مانع شد. انهم کفروا ان مصدریه است کفرهم بالله و برسوله کفر ایشان به الله و به رسول الله ایمانی قبول نفقات ایشان شد. وای د دې د نفقات او د قبول ولی د نفقات نه قبلیږي وای د دې معنی هیڅ هم نه ده مگر دا خبر معنی ده چې دی په الله او په رسول الله کافران دي. د قبول د اعمال لپاره ایمان شرط ده په الله په رسول الله. ته په الله او په رسول الله ایمان راوړې بیا به الله دې تا اعمال قبلوي. که په الله او په رسول الله ایمان نه وي چې څومره صدقات وکړې زکاتونه ورکړې صله رحمی ورکړې خرچې ورکړې دا یوم الله تعالی نه قبلوي. فلا تعجبک حیران دې نه کړي تعالی را نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب ده. منافقین اکثر ډیر مالدار ول او ډیر اولادونه ول خایسته خایسته ځوانان زمن بیول او ډیر مال او دولت بیول بلډینګونه بیول. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وایي فلا تعجبک حیران دې نه کړي تعالی را اموالهم د دې دا مالونه
یعنی تا دې حیران نه کړي چې ته دوی له مالونو نه په تعجب کې او تحسین یې وکړې، تا دې حیران نه کړي د دوی بچیان چې دوی له بچیانو نه متعجب سي متاثر سي او د دوی د بچیانو تحسین توصیف وکړي. شماره در تعجب نه اندازد مالهای ایشان و اولاد ایشان که از کثرت اموال از کثرت اولاد ایشان متاثر شوی و توصیف و تحسینش بکنی، دسی و نکړي. فلا تعجبک حیران دی نه کې تا لره د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی بچیان له دې نه متاثر نسی. په دې کې د الله څه حکمت ته چې دوی ته ډېر مالونه ډېر بچیان ورکړي. په دې کې د الله تعالی حکمت دا ده چې الله دوی ته په دې سره عذاب ورکړي او د دې ډېر مالونو د ډېر دولت له وجې نه د دې ارواحونه ونوځي مګر کافران. دا دوی ته یو عذاب ده. عذاب دا ده چې دوی به د خپل مال په حفاظت په دې کې مشغول وي. که چېرته لږ زکات له شرم و له پیغور نه ورکوي په هغه به هم پې باندې بوجي، په زړه کې به ډېر خفه نو دا د مال ورته عذاب سو. او بل به دوی ارواحونه نه راوځي د مال له وجې مګر دوی به کافران وي، دوی به ایمان نه نصیب کېږي. ځکه چې د سره به دلته د خپل مال غم وي، د سره به د خپلو بچیانو غم وي، د هغو د حفاظت د ساتنې په خاطر به هم دی صحیح ایمان نه راوړي. ځکه بیا خو مالونه ځینې ځي چې صحیح ایمان راوړي خو صحیح زکاتونه به ورکوي. که صحیح ایمان راوړي بیا خو به بچیان جهادونو ته لیږي. نو صحیح ایمان نه راوړي بس دا د کفر دا د نفاق په حالت کې به ژوند کوي چې بچیان مې ضایع نسي، مال مې ضایع نسي. که مخلص مسلمان سم نو بیا خو به اخلاص کوم په مالونو کې، که مخلص مسلمان سم بیا خو به اخلاص کوم په بچیانو کې. بچی به وایي زه جهاد ته ځم نو ته به ورته وایې ولې نه، بلکل ولاړ شه، څونه پیسې لګېږي. نو دا خو لوی تاوان سو. نو د خپل مال له وجې نه به دی مخلص مؤمن نه ګرځي، همدغسې کافر منافق به وي د خپل اولاد له وجې نه. فلا تعجبک حیران دی نه کې تا لره اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی بچیان، یعنی د دوی دا ډېر مالونه د دوی دا ډېر بچیان دا د تا حیران نه کې. انما خبره دا د بلنه ده یرید الله الله اراده لري الله غواړي لیعذبهم چې دوی ته عذاب ورکړي بها په دې ډېرو مالونو، بها په دې ډېرو بچیانو دوی تکلیف کې دوی ته عذاب ورکړي فی الحیات الدنیا په دغه نږدې ژوند کې. او الله غواړي وتزهق سراووزي زهق یزهق زهوق فهو زاحق خروج توای سراووزي انفسهم د دې ارواحونه د دې نفسونه دا راووزي په داسې حال کې وهم کافرون چې دوی کافران وي. دا مالونو کې د الله اراده دا ده چې دوی د مالو د بچیانو له وجې نه د ایمان نصیب نسي، همدغسې د کفر په حالت کې ارواحونه راووزي. ویحلفون بالله منافقان چې به کله د جهاد خبره نه وه عادي حالت به و، را بغلل مؤمنانو ته به قسمونه کول چې موږ مؤمنان یو او موږ د تاسې په شان یو. الله تعالی فرمایي ویحلفون او دوی قسمونه کوي بالله د الله په نامو باندې انهم یقینا دوی چې دي لمنکم دا د تاسې له جملې نه دي، دا د تاسې د ډلې نه دي. الله تعالی وایي وما هم او نه دي دوی منکم له تاسو نه ولکنهم قوم بلکې دی یو قوم ده یفرقون دی یریږي. یفرقون دا مضارع جمع ده باب سمع ده فرقا یفرق فرقا فهو فرق ویریدون کوي. اصلا فرقا یفرقو فرق تبدیلی توای، فرق فارق تبدیلی راوستون کوي. ویری تم فرق وای، ویری ته ولې فرق وای؟ یو سړی وي هغه نه یریږي، شجاعت پکې. دا شجاع سړی چې وي په غوس یو تکلیف راسي دی ورله ور هغې ته تدبیر جوړ کړي. که څومره لوی تکلیف پې راسي په ده کې فرق نه راځي. مثال په یو شجاع سړي باندې غږ وکړي چې هله چاپه ده نو په دې کې هېڅ فرق هم نه راځي. ملګرو ته وایي ځانونه سنبال کړئ، وسلې را ټولې کړئ، علي څه شی درنه پاته نه سي، موبایلونه داسې کوي، ګوره بیا به داسې وځو، ته به اول وځې دا به ورپسې بیا به زه یم، بیا به داسې ځو بیا به داسې ځو، ټول ترتیب جوړ کړي په طریقه ځان وباسي. هېڅ فرق پکې رانغی، دې ته شجاع وایي. او بزدله منافق سړي باندې چې غږ وکړي چې هله دشمن ده چاپه ده بس منډې کې درز سرې له کړکۍ ولګي،
پښه یې پایڅه کې بنده سي هلته ولګېږي ګلۍ ته سي ورسېږي د ما بوټانو ټوپک سو بل ورته یا خو درنه پاته سو بېرته رامنډې کې هغه یې د بل ټوپک راخیستی ګډ وډ حال سي دې ته فرق وایي چې د ده په تدبیر کې فرق راسي د دې باب بیا سمعه ده فرقه یفرقو فرقا وایي بلکې دوی چې یو قوم ده یفرقون دوی یریږي له مرګو له دې نه نو ځکه تاسې ته قسمونه کوي چې موږ مؤمنان یو دا له اول د آیت سره ربط لري دوی قوم ویرېدونکي دي نو تاسې ته قسمونه کوي په الله چې موږ مؤمنان یو چې موږ د تاسې له جملې نه یو چې اوس تاسې مړه نه کوي تاسې جزا ورنه کوي تاسې سزا ورنه کوي قسمونه کوي دا قسمونه له ویرې کوي چې دی یو ویرېدونکی قوم ده تر همدې پورې بس ده په دې آیاتونو کې لکه موږ تاسې ویلي وو د منافقانو صفات بیانېږي الله تعالی د موږ تاسې کې اخلاص کامل ایمان پیدا کړي او د دې له صفاتو نه هم دې وساتي په دې 450 نمبر آیت کې الله وایي د دې څه وجه ده چې دی دا نفقات نه قبلیږي وایي دا بل هېڅ وجه هم نه لري د دې وجه دا ده چې دی په الله او په رسول الله ایمان نه لري د ټولو عباداتو د قبول لپاره که دا مالی عبادت ته که بدني عبادت ته هر عبادت د دې قبول لپاره اول کامل ایمان شرط ده په الله په رسول الله په کتابونو په باس بعد الموت په تقدیر په دې باندې به اول سړی ښه ایمان راولي له شرک له کفر نه به ځان ساتي له نفاق نه به ځان ساتي خالص ایمان بس راوړي سوچه ایمان دا د قبول د اعمالو لپاره شرط ده که ایمان نه اعمال نه قبلیږي هسې خو منافقین هم وایي چې موږ مؤمنان او بل دا د دې ډېر مالونه ډېر دولتونه دې ته باید یو مخلص یو مؤمن مجاهد خفه نه سي نه د دوی په مالونو غبطه وکړي او یا یې تحسین وکړي دا الله تعالی دوی ته ورکړي دې لپاره چې له دې سره په عذاب کې سي او د دې ارواحونه به نه قبضېږي د دې مالونو د بچیانو له وجې مګر دوی به کافران وي ډېر داسې خلک موږ وینو د کفر په صف کې د کفر د انډیوالي د خپل مال د خپل بچیانو له وجې نه له هغې وجې نه دی د کفر په صف کې ولاړ حق خبر نه کوي د خپل ایمان د خپل بچیانو له وجې نه له داسې مال له داسې بچیانو د الله تعالی مسلمان ساتي او بل دا ډېر قسمونه چې زه والله بالله مسلمان یم زه والله بالله مجاهد یم زه والله بالله داسې یم دا هم د نفاق نښه ده سړی باید بېجایه قسمونه ونه کړي ایمان د بنده او د الله ترمنځ خبره ده بس الله ته قبول دي د بندګانو خبرېدل دا هېڅ معنا نه لري بندگان که خبری که نه خبر دا څه مهمه نه ده چې الله ته د تا ایمان او اخلاص معلوم وي قسم ته حاجت نسته خو منافقان خو پوهېږي چې د الله او د موږ معامله خرابه ده نو بس د خلکو ته قسمونه کوي چې دا پې باندې راپوی نه سي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړي که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي یا الله له نفاق له شقاق له بدو اخلاقو نه وساتي په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي ظالمان کافران کوم سه اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي ته تباہ برباد نیست و نابود کړي یا الله څوک چې تا د دین د مسلمانانو خدمت کوي هر څوک وي هر چیرته وي ته آباد ولري په مالونو په اولادونو په عمرونو کې خیر و برکت واچوي ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي په کورونو کې د موږ بچیان وي لورګان وي نور مشران کشران بیماران وي الله دې ټولو ته صحت عافیت ورکړي یا الله تا بندگان یو د تا د عبادت اطاعت د دین د خدمت لپاره یا الله صحت و عافیت را نصیب کړه د مجاهدینو د اسلام د الله تعالی حافظ ناصر شي بندیان د اسلام د الله تعالی په خیر او امان سره خپل کورونو ته راولي کافران ظالمان د الله پیړاند کانه کی د شهیدانو د الله تعالی مراتب اوچت کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى